تېره ورځ د افغانستان اسلامي امارت زعیم ملک قدر امیرالمؤمنین حفظه الله تعالی هلمند ولایت ته مهم او له برکته ډک سفر ترسره کړ. نوموړي ته د هلمند والي الحاج مولوي امان الدین منصور صاحب، امنیه قومندان الحاج ملا امین الله زبیر صاحب، د استخباراتو ریاست رئیس الحاج قریب محمد ظاهر مبشر صاحب او د یو شمېر نورو مسؤلینو له لوري تود هرکلی وویل سو. د ولایت مقام وایي مولوي محمد قاسم ریاض وایي د دې سفر په ترڅ کې علي قدر امیرالمؤمنین حفظه الله تعالی د یادو مسؤلینو په ملتیا قلعه بست تاریخي سیمې ته ولاړی چې د دې سیمې تاریخي او فرهنګي ارزښت ته په کتو یې ځانګړې پاملرنه وکړه. هلته یې د ستر محدث امام ابن حبان بستي رحمه الله د زیارت څخه لیدنه وکړه او د هغه د علمي او تاریخي مقام ستاینه یې وکړه. په همدې ځای کې د اطلاعات او کلتور ریاست اړوند کتابتون د لا غني کولو ژمنه وکړه او څرګنده یې کړه چې دا کتابتون به نور هم پیاوړی او پراخ سي. د هغه په وینا په دې کتابتون کې به د بېلابېلو علمي، فرهنګي او دیني کتابونو ترڅنګ د اسلامي امارت اړوند کتابونه، فرمانونه، حکمونه، اختریز پیغامونه او نورې مهمې رسالې هم خوندي او د استفادې وړ وګرځي. او په دې اړه یې د قلعه بست تاریخي ابدیې د 012 کتیې له قومندان محمد حسن مسرور سره هم خبرې وکړې. تېره ورځ د افغانستان اسلامي امارت زعیم ملک قدر امیرالمؤمنین حفظه الله تعالی هلمند ته سفر وکړ چې د دې سفر په ترڅ کې د هلمند محترم حاجي والي صاحب، امنیه قومندان صاحب، استخباراتو رئیس صاحب، د محاکمو له قاضي صاحبانو، د علماو شورا شیخ صاحبانو، نورو علماء کرامو، د حوزو مسؤلینو او ګڼ شمېر نورو مسؤلینو او مجاهدینو سره بېلابېلې ناستې وکړې او هغوی ته د امراو د اطاعت، خپلمنځي وحدت، اخوت، دیانت، تقوا او اخلاص په اړه لازم لارښوونې، توصیې او اصلاحي ویناوې وکړه. د مولوي محمد قاسم ریاض په وینا له هغه وروسته علي قدر امیرالمؤمنین حفظه الله تعالی د لښکرګاه ښار د اومي حوزې اړوند د صافیانو سیمې ته ولاړی، چېرته چې د یوې سترې مرکزي عیدګاه د بنسټ ډبره کېښوده. دا اقدام د هلمند ولایت د اوسېدونکو لپاره یو مهم او خوښونکی زیری بلل کیږي چې د لویو دیني او ټولنیزو مراسمو لپاره به یو مناسب او پراخ ځای برابر سي. د سفر په دوام نوموړي جهادي مدرسې ته تشریف یوړ. هلته یې له استادانو او زده کوونکو سره وکتل او هغوی ته یې د علم، تقوا، اخلاص او د دیني مسؤلیتونو د ښه ترسره کولو په اړه ارزښتناکه توصیې وکړې. هغه د زده کوونکو هڅونه وکړه چې خپل وخت د علم زده کړي او د امت د خدمت لپاره وقف کړي. همداراز یې د لښکرګاه ښار اووم امنیتي حوزه صافیانو سیمه کې د یوې سترې مرکزي عیدګاه د بنسټ ډبره هم کېښول. قلعه بست سیمې ته ولاړې او هلته یې د ابن حبان بستي رحمه الله زیارت وکړ او هلته چې د اطلاعات او کلتور ریاست اړوند کوم کتابتون دی د هغه د لا پیاوړتیا ژمنه یې وکړه. د جهادي مدرسې له شیخ صاحبانو او استادانو سره یې هلته داخل په مدرسه کې لیدنه وکړه او استادانو او شاګردانو ته د علم د ارزښت، د وخت بې ځایه نه تېرولو او نورو لازمو مواردو په اړه لارښوونې او توصیې وکړې. همدارنګه علي قدر امیرالمؤمنین حفظه الله تعالی د ولایت مقام په میلمستون کې د علماو شورا له شیخ صاحبانو، علماء کرامو، د ادارو له رئیسانو، د حوزو له مشرانو، د استخباراتو اړوند مسؤلینو او ګڼ شمېر نورو مسؤلینو سره ناستې ترسره کړې. په دې ناسته کې د اطاعت، یووالي، اخوت، له مناهیو څخه د ځان ساتنې، اخلاص او تقوا په اړه هر اړخیزې او اغیزمنې ویناوې وکړې او ګډونوالو ته د اسلامي اصولو پر بنسټ د خپل مسؤلیت د ادا کولو سپارښتنې وکړې. همدارنګه د لښکرګاه د مرکزي مسجد جامع د تشنابونو او اوداسه ځایونو جوړېدو لپاره 1 میلیون افغانۍ هم منظور کړې. دغه سفر د هلمند ولایت لپاره له مهمو لاسته راوړنو ډک بلل کیږي او تمه ده چې یادې ژمنې او لارښوونې به د دې ولایت په علمي، دیني او ټولنیز پرمختګ کې مثبت بدلونونه راولي.